د چم په پیل کې باید یو ورقه انتخاب شي. نو موږ به یو څو ګډه ورکو او لیدونکي ته به د میز پر سر دغه رقم ورقې هوارې کړو او ورته وبوایو چې ونیسه یو ورقه انتخاب کړه. ډېر آزاد انتخاب دی. مثلا دا ورقه، دا په یاد کې وساتئ. موږ به د لیدونکي ورقه باید د دې ورقو په منځ کې ښه ورکه کړو. نو ورقو ته به ګډونه ورکړو سره. د لیدونکي ورقه به د آخري ځل لپاره لیدونکي ته ورښکاره کړو او بیا به د ورقو په منځ کې کښېږدو او ښه ګډونه به سره ورکړو چې ورکه شي. او هیڅوک باید په دې پوه نه وي چې ورقه چیرې ده. نه باید زه پوه یم او نه هم باید لیدونکی پوه وي. او اوس لکه څنګه چې دا د ساعت ټریک دی، د ساعت چم دی، نو په دې وخت کې به زه د لیدونکي څخه پوښتنه کوم چې ستا تر ټولو د علاقې وړ وخت څه شی دی؟ هر وخت چې پر تا ستا ډېر خوښ و، د 1 څخه تر 12 پورې، 1 بجه، 2 بجې، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. په هغومره شمېر د سر څخه ورقې پورته کړه، اما ماته مه وایه. نو لیدونکی راولاړېږي. مثلا 6 بجې د لیدونکي ډېرې خوښې دي، نو 6 ورقې، 1، 2، 3، 4، 5، 6 ورقې رااخلي او مخفي د ځانه سره ساتي. صحیح؟ بیا زه وایم چې په دې خاطر چې دا د ساعت ټریک دی، زه یو ساعت جوړوم د 12 ورقو څخه. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 او دا نورې ورقې دلته ایږدم. دا زموږ نه دي په کار. داسې ګوښې ته به یې کښېږدم. نو ګوره دا 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې، 4 بجې، 5 بجې، 6 بجې، 7 بجې، 8 بجې، 9 بجې، 10 بجې، 11 بجې، 12 بجې. دا ساعت دی. نو د دې ساعت په ذریعه موږ کوښښ کوو چې د لیدونکي ورکه شوې ورقه پیدا کړو او ځان ته یې معلومه کړو چې کومه ورقه وه. نو په دې وخت کې موږ لیدونکو ته وایو چې اوس راته ووایه چې کم وخت تا انتخاب کړی و، په دغو 12 ساعتو کې کم وخت یې انتخاب کړی و. نو اوس موږ اجازه لرو چې د لیدونکي ورقې حساب هم کړو. 1، 2، 3، 4، 5، 6. لیدونکي 6 بجې انتخاب کړی وې. صحیح؟ او دا ورقې زموږ نه دي په کار، دا هم مړې شوې. او اوس ورته ګوره، که دې 1 بجه انتخاب کړی وای، دا ورقه راوته. که دې 2 بجې انتخاب کړی وای، دا ورقه راوته. که دې 3 بجې انتخاب کړی وای، دا ورقه راوته. که دې 4 بجې انتخاب کړی وای، دا ورقه راخته. که دې 5 بجې انتخاب کړی وای، دا ورقه راخته. 7 بجې دا ورقه، 8 بجې دا ورقه، 9 بجې دا ورقه، 10 بجې دا ورقه، 11 بجې دا ورقه، 12 بجې دا ورقه. اما تا 6 بجې انتخاب کړی دي. نو اوس ته راته ووایه چې ستا ورقه څه شوه؟ نو په دې وخت کې به لیدونکی وایي مثلا چې دلته چې وو دا چم چې ما وکړی، ما ورقه ولیدله، په کمرې ته ما ورښکاره کړه، توس د پشې و د لیدونکي ورقه. اما کله چې لیدونکی ته اجرا کوي، تا ته به در معلومه نه وي، خو لیدونکی به مثلا درته وایي چې په دې وخت چې زما ورقه د پشې توس و، او ته به دا د 6 بجو ورقه د لیدونکي انتخاب شوی وخت راواخې ورقه او ډېر قرار به داسې ورښکاره کې چې ستا انتخاب شوې ورقه
ستا پر انتخاب شوي وخت باندې دا دی راوختله. د دې چم د اجرا کولو دپاره تاسو اوورهینډ شفل ته ضرورت لري. اوورهینډ شفل چې څه دی؟ ښه په افغانستان کې یا په اسیا کې عموما په شرق کې ورکې داسې اوږدواله دا رقم نیول کېږي او داسې ګډ ورکول کېږي چې دې ته هندو شفل وایي یا هندي ګډول یا هندۍ د ورقو د ګډولو سټایل. په غرب کې بیا عموما ورقې تر دې ځای نیول کېږي او دا رقم ګډ ورکول کېږي چې دې ته په انګلیسي کې اوورهینډ شفل وایي. او دا د شعبه د بازي او د ورقو د چالاکۍ د لحاظه څخه دا ډېر مستفید ګډ دی، ډېر د استعمال موارد لري او د اوورهینډ شفل په ذریعه تاسې ورقه سر ته راوستی سئ، پای ته بیولی سئ، په یو مشخص ځای کې ځای پر ځای کولی سئ. مثلا لسمه ورقه، شلمه ورقه، هر څونه چې دېرشمه ورقه تاسې کولی سئ چې لاس مو راووي د اوورهینډ شفل په ذریعه تاسې هر ځای چې وغواړئ ورقه په مخفي ډول سره بې له دې چې څوک در باندې شکي سي ځای پر ځای کولی سئ. او دا د ساعت چم چې ما تاسو ته مخکې اجرا کړي دا هم د اوورهینډ شفل څخه استفاده کېږي او د لیدونکي انتخاب شوې ورقه په 14 پوزیشن کې ځای پر ځای کېږي. نو څنګه ورقه انتخابېږي؟ مثلا یو بل داسې ورقه چې هیره مې نشي، مثلا نه دا ورقه انتخابېږي او بیا څنګه کله چې ګډ ورکوې ورقه ایښول کېږي دلته او بیا ما څه شي وکړله؟ ما دا ورقه چې مې کښېښوله 1 2 3 4 5 6 دانې ورقې مې پر سر کښېښولې او بیا تر هغه وروسته دا بله ورقه مې انجاګ کړه، دې ته انجاګ وایي، یعنې لږ ورقه لږ دې خواته، نورې ورقې داسې یو لاس اړول کېږي او دا تر 6 ورقو وروسته 9مه ورقه ما لږ انجاګ کړه، داسې مې لږ راویسته او خچۍ ګوته مې ورته ونیوله، یعنې هغه ځای مې نښاني کړي. او بیا مې دا نورې ورقې داسې پر ګډې کړې، اما دلته ما د وخته ځای داسې نښاني کړی و او بیا مې سر ته راواړول هغه ورقه او دوام ځل دپاره مې بیا دغه چم وکړي، بیا مې داسې ورقې واړولې او بیا مې 1 2 3 4 5 6 دانې ورقې مې حساب کړې او بیا 9مه ورقه مې یو څه داسې راویستل او خچۍ ګوته مې ورته ونیوله، ځای مې نښاني کړي او بیا مې دا نورې ورقې پر ګډې کړې او بیا مې دا ورقه داسې فقط داسې ګډ مې ورکړي چې هغه ورقه چې هغه بسته چې ما خچۍ ګوته ورته نیولې وه د لاندې څخه مې بیرته سر ته راوسته. نو اوس چې وګورو هغه زموږ انتخاب شوی غلام باید په 14 پوزیشن کې واقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14مه ورقه وینئ چې د پشې غلام راغلی او داسې هره ورقه چې انتخاب شي تاسې باید د اوورهینډ شفل په ذریعه انتخاب شوې ورقه په 14 پوزیشن کې ځای پر ځای کې په مخفي ډول او بیا فقط دغه یو د لاس تخنیک ته ضرورت لري، نور دا چم خپله خود به خوده کار کوي. لیدونکي ته وایي چې ونیسه یو وخت انتخاب کړه مخفي ډول سره، مثلا لیدونکي د دې وارې مثلا 10 بجې انتخابوي نو 10 ورقې اخلي د سره څه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ورته انتخاب یې که ما ته مه وایه نه، لیدونکي 10 ورقې اخلي او ته دا نورې ورقې راخلي ورته زه د دې څخه 12 ورقې راباسم ساعت ځینې جوړوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
او بیا داسې خپل ساعت جوړې د 1 بجې څخه یې شروع کوې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او بیا لیدونکي ته وایه چې کم وخت تا انتخاب کړی و راځه ورکې حساب کړو چې څو دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بجې انتخاب کړي دي نو اوس چې وګورو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لسمه ورقه خپله وینه د پشیر غلام راغلی دی صحیح نو دا و د ساعت ټریک او په دې کې د اوور هاند شافل څخه ما استفاده کړې وه چې ورقه مې په مخفي ډول سره په 14 پوزیشن کې ځای پر ځای کړې وه او نو دا مثلا په سر کې که غواړئ اوور هاند شافل په ذریعه تاسې سر ته هم ورقه راوستای سي مثلا داسې ګاډ ورکړئ صحیح لیدونکي ورقه انتخاب کړه مثلا پاچا د لال ورقه دلته کښېږدئ او بیا د هغه د این جاګه څخه استفاده وکړئ یعنې د یوه ورقه د سر ته دا رقم کښېږدئ او په خچي ګوته یې نښاني کړئ او نورې ورقې پر سر واچوئ صحیح او بیا بیرته داسې چې کوي اوس چې وګورو د پاچا په سر کې دی په پای کې څنګه کېږي د پای دا هم ډېر اسانه دی مثلا چې کله چې مثلا دا انتخاب شوی ورقه د پاچا دې کښېښوئ یوه ورقه دې اینجا کړه نورې ورقې دې داسې پر کښېښولې او د لال پاچا دې سر ته کنټرول کړي نه بیا تر هغه وروسته بیا چې داسې یوه ورقه اول یوه ورقه داسې ګډ ورکړه یوه ورقه راوباسه او بیا دا نورې ورقې پر راوباسه داسې او اوس ګورئ چې پای ته راغلی صحیح که غواړئ چې 2 ورقې کنټرول کړئ 2 ورقې هم په دې کنټرولېږي مثلا د کرې پاچا او د لال پاچا په سر په پای کې پراته دي غواړئ چې ګډ ورکړئ اما دوی د هغه رقم خپل دغه په د لاسه ورنه کړي نو ته به داسې نیسې او داسې به کشې دا دواړه ورقې ستا په لاس کې راځي بیا داسې ګډول کوې صحیح او اوس ګوره پاچایان دواړه په پای کې دي او اوس که بیا دغه چم وکړې بیا یې داسې راکش کړې بیا یې داسې راکش کړې نو یو پاچا لاندې ځي او دوام پاچا ګوره دلته په دې لاس کې راځي او اوس چې ګډ ورکړې تر پایه ګډ ورکړه او اوس وینې چې ورقو ته دې داسې معلومېږي چې ښه ګډ چې ورکړې اما تا چې هغه ورقې غوښتلې چې ویې ساتې مثلا د کرې پاچا دې غوښتل چې په پای کې وساتې د لال پاچا وبخښه او د کرې پاچا دې غوښتل چې په